د منظور شوو پروژو په قراردادونو کې شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ سپما شوې ده. اسلامي امارت د هېواد د بیارغونې په موخه هڅه کوي چې په مختلفو برخو کې مختلفې زېربنایي پروژې عملي کړي. په همدې موخه د ملي تدارکاتو کمېسیون په خپلو نوبتي غونډو کې د منظور شوو پروژو په قراردادونو کې شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ سپما کړې ده. د یاد کمېسیون په جوړو شوو غونډو کې تر دې مهاله په مختلفو ناستو کې د شاوخوا 15 میلیاردو افغانیو په ارزښت 319 پروژې منظور شوې دي چې د یو شمېر پروژو چارې بشپړې او د ځینو نورو عملي چارې روانې دي. په منظور شوو پروژو کې چې شمېر یې 319 ته رسیږي د ښارونو اړوند زېربنا او خدماتو، کلیو بیا پراختیا، ترانسپورت، روغتیا، برېښنا، اوبو مدیریت، کرنې، مخابراتو، د څښاک اوبو ریل پټلۍ جوړولو او بیارغونې او نورو برخو کې پروژې شاملې دي. په ملي تدارکاتو کمېسیون کې د منظور شوو پروژو په تدارکاتي پروسو کې سرعت، روڼتیا او اقتصادیت رامنځته شوی دی. د ولایتونو متوازن انکشاف او د هېوادوالو اړتیاو ته په کتو مهمو پروژو او همداراز د منظور شوو پروژو په تطبیق کې د کورنیو تولیداتو کارونې ته لومړیتوب ورکړل شوی دی. یادې پروژې د هېواد د پلازمېنې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې پلي کیږي. د دې پروژو په بشپړېدو سره نه یوازې د هېواد په مختلفو برخو کې پرمختګونه رامنځته کیږي بلکې ترڅنګ کې زرګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې څو چند کړم